ملګرو خدای مو تل روغ جوړ او خوشحال لره. د تحریک په اړه باندې خو یعنې څه داسې دومره رایې نشته دی چې تحریک د پښتونخوا وطن یو لوی غمیزه او یو لوی هغه جنګ چې د دغې وطن بربادي او تباهي پکې روانه وه د هغې په هکله باندې یو لوړ پراګریس هم کړی دی، پرمختګ یې کړی دی په دې کې چې دا کم شي او تر ټولو غټه په دې خاوره باندې د دغې د کمېدلو دپاره د دغې د ختمولو دپاره هڅې کول او د هغې دپاره یو پلیټفارم سیټ کول. دا خبره هم ټیک ده چې پی ټي ایم نه به وي کړي چې ټول ظلم جبر یې بس په دې 3 کالونو کې بند کړه، دا یې په وس کې هم نه ده. هو زموږ په خاوره باندې د ډېرو زیاتو وختونو نه جنګ روان دی، تشدد روان دی، د پردیو لخوا راتپل شوی جنګ دی. هم په دې کې اسانه نه ده چې موږ به په 2-3 کاله کې دننه دا ختم کړو. دا جنګ دا به زور غواړي، دا به نور هم عوامي طاقت غواړي، دا به نور هم مزاحمت غواړي. خو موږ د شهیدانو خبره وکړو نو شهید ارمان دوني، بیا زموږ د خړ کمر شهدا، بیا زموږ د مانه شهدا او بیا زموږ سردار عارف شهید. دا د تحریک په لاره کې دوی سفر کولو، د تحریک په هلې ځلو کې دوی شمولیت ګډون او هلې ځلې خوارې کولې، هم په دې لاره کې شهیدان شول. مګرو 2 فروری 2019 په لورلایي کې دا ارمان شهادت کیږي او نن نه څو ورځې پس یعنې 2 فروری بیا یو ځل د ده یاد دی. هم که ته ګورې هم د فروری په میاشت کې د پی ټي ایم تاسیس دی، جوړ شوی دی. داسې په دې اوس وختونو کې زموږ بلها ملګري بندیان دي. سردار علي وزیر د سره په جیل کې چې کوم ملګري دي، نور الله ترین، حاجي محمد شیر، بصیر، حسن، شرایوب په چمن کې، اویس ابدال دی. دلته په خیبر پښتونخوا کښې خبره کوو نو زموږ ډېر محترم ډاکټر سید عالم ټانګي خان جیل کې دی او داسې په بنو کې حنیف پښتین ورسره د ملګری فهیم. دا زموږ هغه ملګري دي چې د دغې تحریک په هلو ځلو کې دوی نیولي شوي دي، بندیان شوي دي. د دې جبر خلاف او د دې ظلم خلاف باوجود د دې چې د خپلو پردو د هر چا په جامه کې د پی ټي ایم خلاف پروپاګنډا، کنځل، رد بد ویل، دا ټول وشول، وهل ټیکل شهادتونه پرې وشول، بیا هم عام ولسونه چا ځینې پرې نه کړل. نو چې کوم د تحریک سره مخلص ملګري دي، مستحکم اوسئ، ښه مضبوط اوسئ. ارمان دوني د تلین په هکله په 9 فروری به په پېښور شي د پی ټي ایم مرکزي جلسه وي. خو زه د پښتون ژغورنې غورځنګ ډېر تکړه، ملتپال او د خپلې خاورې خدمت کوونکي پښتنو ته وایم چې دې جلسه ته په هره ضلع کې تیاري وکړي او د هرې ضلع نه ملګري هم ورته راشي.